د کاروبار د پاره او د رشتې د پاره او د نکاح پیغام د لیږلو او منظورولو د پاره د قل ان الفضل بید الله یؤتیه من یشاء والله ذو الفضل العظیم د دې آیات مبارک یو داسې وظیفه او یو داسې عمل درته هم کلم چې تاسو دا وظیفه او دا عمل هم په دې طریقې سره وکړئ د الله جل جلاله به د ستاسو چې کاروبار ته نه ملو شوی د الله جل شانه به د عزت والا مزیدار روزګار تعالی درکړي او که چېرته کې د ستا رشته لا نه ده شوې ته په رشتې پسې ګرځې او د ستا د خوښې رشته تا ته نه ملاویږي نو الله جل جلاله به د دې آیات مبارک په برکت سره تا ته یو ښکلې رشته درکړي. نن سبا معاشره داسې ده چې غریبي مسکیني او ګراني د حد نه سیوا ده او د خلکو اولاد وي ګڼ چې کوم دی اولاد وي او کور ته آمدني انتهایی کم راځي چې د دې د وجې نه موږ د رزق د تنګسیا سره خوم چې کوم دی مخامخ کېږو. نن چې دا کومه وظیفه درته ښیم او که دا وظیفه تاسو هم په دې طریقې سره وکړه د الله جل جلاله به تاسو د رزق د هغې تنګسیا نه هم محفوظ ساتي. بله خبره چې د دې وظیفې په برکت سره به الله جل جلاله ستاسو هر قسم چې څنګه حاجت د ستا وي دا حاجت به الله جل شانه پوره کړي. که هغه تر د نکاح پورې خاص وي یعنې تر د اوسه پورې د ستا نکاح نه ده شوی او تر اوسه پورې تا ته لا رشته نه ده ملاو شوې نو د رشتې د ملاوېدو دپاره او هغه رشته کوم چې د ستا د زړه ارماني د هغې د ملاوېدو دپاره هم که دا وظیفه تاسو نن راونیسئ قل ان الفضل بید الله یؤتیه من یشاء والله ذو الفضل العظیم ان شاء الله چې الله جل جلاله به د ستا د خوښې رشته تاله درکړي. بله خبره که ته بېروزګاره یې نو الله به دې باروزګاره کړي یعنې الله جل جلاله به تا ته د عزت والا روزګار درکړي داسې ځای نه به روزګار درکړي چې خپله به ورته حق خیران پاتې شي. ډېره زیاته مبارکه او ډېره زبردسته وظیفه ده. نو راځئ د عمل یې درته ښیمه چې د کاروبار او د رشتې او د نکاح دپاره به موږ د دې آیات مبارک عمل څنګه کوو. د ټولو اول تاسو به دغه آیات مبارک په یو پاک کاغذ باندې ولیکئ قل ان الفضل بید الله یؤتیه من یشاء والله ذو الفضل العظیم. په یو سپین کاغذ باندې به دا ولیکئ او بیا به دغه کاغذ په دغه کې په ګوتې کې به ونغاړئ او بیا به یو مزیداره پاکه کپړه وګورئ سپینه په هغې کې به ونغاړئ تعویض به ترېنه جوړ کړئ په دې مټ باندې وتړه یو څو هغه شرایط چې د هغې لحاظ به ساتئ. د ټولو اول چې دا د قرآن مجید یو آیات دی نو کله چې دا آیات مبارک ته ولیکلو نو د دې آداب لحاظ به ساتئ. یو به زموږ عقیده په الله باندې موږ له کار الله کوي دا تعویض ورته موږ یو قسم له وسیله جوړه کړه الله هېڅ ما سره نشته زما خوله د دې قابل نه ده چې زه به ستا نه سوال وکړم سترګې ما دې قابله نه دي چې تا ته پې باندې دغه رنګې خوله مې دې قابل نه ده لاسونه یعنې ما ډېر زیات ګناهونه کړي د الله زه ما له شرم راځي خو الله د ستا دا پاک کلام دی او دا پاک کلام دا ما تا ته وسیله کړلو الله د دې کلام په وسیلې باندې ما له دا کار وکړ. نو دغه رنګ زموږ عقیده به دی چې تمام کارونه څومره زموږ کېږي دا راله الله جل شانه کوي. د ټولو اول به د آیات مبارک ولیکي او په دې مټ باندې به وتړئ او دې سره به د دې د آدابو خیال ساتئ چې کله باتروم ته ځې نو دا آیات به د باتروم ځای ته نه وړئ دا به په یو محفوظ ځای کې کېږدي چې کوم محفوظ ځای وي او پاک ځای په هغه پاک ځای کې به دغه آیات مبارک کېږدي دا کم تعویض دی دا به کېږي. بل یو ګنده ځای ته ورځي یو خراب ځای ته ورځي نو هغه ځای ته به دا تعویض دا به تاسو نه وړئ که تاسو یو ډول ګناه به ستا په غاړه باندې وي او بل کامله بروسه به د ستا په الله جل شانه وي. دې سره به یو کار بل کې چې د دې سره به 15 واړه وخته مونځ په پابندۍ سره کې او د هر مونځ نه پس به 10 کرته دغه آیات مبارک وي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم قل ان الفضل بید الله یؤتیه من یشاء والله ذو الفضل العظیم. لس لزله به د آیات مبارک وي
او د هغې نه پس به الله جل جلاله ته لاس پورته کوي یا الله زما د پلانکې حاجت دی زما د حاجت پوره کړي. یعنی که د ستا تا ته کاروبار نه ملاویږي یا الله ما ته ښکلی مزیدار کاروبار راکړي یا الله د عزت والا روزګار ما ته راکړي نو الله جل شانه به تا ته د دې په برکت سره ښکلی مزیدار کاروبار درکړي. او که د ستا نکاح لا نه شوې د ستا رشته نه شوې د هغې دپاره سوال وکړه یا الله ښکلي ځای کې ما له رشته راکړي الله جل جلاله به تا ته د دې په برکت سره په یو ښکلي مزیدار ځای کې رشته درکړي هغه ځای کې چې کم د ستا د زړه ارمان وي هغه ځای کې به الله جل جلاله تعالی رشته درکړي. نور هم ډېر زیات فواید دي خو دا بیا ډېر رانه باقي اوږدېږي بس یو ډېر زبردست عمل او یو ډېره زبردسته وظیفه مې درته وښوله نو بلکل یې تاسو کولی شئ تاسو ټولو ته د دې مکمل اجازت دی هر څوک د دې نه مکمل پیدا غشتلی شي.